شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. مقصد دا زموږ د اختر کلچې دي. نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان. زموږ به اختر به چیرې وي بیا به وروسته وګورو. د یوې ورځې دپاره کابل ته راغلی وم، هم مې تداوي وکړله او هم مې دا ټوله کارونه د خیر وکړل. زور د خدای سره ترتیب تنظیم کړه دا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم. او ډېر لوکس کوي دا اختر. واو دا ښایسته کلچې ښه دی چې دا کلچې والا یو خو دا و چې دومره کلچې په کابل کې نه پیدا کېدلې پر یوه ځای باندې او موږ هم فقط یو نوم درلودله او دوهمه خبره دا ده چې کلچې هم ډېرې ارزانه راکړلې، باکیفیته شی ارزانه راکړلې، یعنې خپل د مشتریانو څخه یې راوګرځولې، مشتري راکړلې. څه نومېږي هغه حاجي صاحب؟ حاجي شیرزمان نومېږي. مننه ځینې په ژوند ورځ دې برکات خدای دې وزرونه ورکړي، ځوانمرد انسان. نه مې ورسره پېژنه، په ټلیفون کې مې ورته وویله بوتکي هم سم شی در کوم، ارزانه هم در کوم، بل واده هم نه غواړم.